د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري د کابل شهرنو پارک د بیا رغولو پروژه پرانیستل شوه. اقتصادي معاونیت وایي یاد پارک 9.9 هکټاره مساحت لري چې د جوړولو چارې به 1.2 میلیارډ افغانیو په لګښت د 3 کلونو په موده کې بشپړې شي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی لغمان کې له چارواکو علماو او قومي مخاورو سره په غونډه کې وویل د امیر المؤمنین د حکم اطاعت کې لوی فضیلت دی. زموږ د یووالي ریښې له اسلام سره تړلې دي. لکه څنګه چې پرون مو خپل دین او ایمان په اتفاق ساتلی و، نن به هم هماغه وحدت او اتفاق ملت ته رسوو او ملي یووالی به په رښتینې توګه څرګندوو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محترم سردار محمد شکیب د هغه هیواد د جمعیت علماء اسلام له مشر محترم مولانا فضل الرحمن سره وکتل. په دغه کتنه کې په هغه هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښې او د شهیدانو په اړه د جمعیت علماء اسلام له مشرتابه سره د اسلامي امارت د تسلیت مراتب شریک کړل. د علوم اکاډمۍ مسؤلینو ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وایي تیر کال یا د ادارې 33 کتابونه او څه د پاسه 200 علمي مقالې چاپ کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي له لوري په غزني ولایت کې د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې. لوړ زده کړو وزارت وایي د خصوصي تحصیلي بنسټونو د دعوت او ارشاد امریتونو د 80 بستونو لپاره له 100 تنو د طالبانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د 1 میلیون افغانیو په لګښت د 1 کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې.